أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. محترم مسلمانان ورونو په یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې څلور صفتونه دي چې کله دا صفتونه تا کې پیدا شي او تا ته درکړی شي فلا علیک ما فاتک من الدنیا بیا د دنیا په نورو نعمتونو باندې چې تا ته نه دي درکړی شوي خفګانونه مه کوه. دا څلور قیمتي نعمتونه دي او دا څلور د کمال صفتونه دي دا درته درکړی شوي دي او په دې څلور صفتونو کې ډېر خیرونه راجمع دي ځکه په نورو نعمتونو باندې بیا خفه کېږه مه. یو په هغه نعمتونو کې هغه دا دی هغه صفتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حفظ امانه د امانت حفاظت کول امانتګري چې کله الله دا صفت تا درکړه امانتداري درکې پیدا شو او د خیانتونو نه الله وساتلی د الله شکر په دې خبره باندې ادا کا. او مخکې جمعه کې موږ دا خبره کړې وه چې دا صفت الله هر چا ته نه ورکوي. ډېر انسانان دي ښه دینداره به وي تهجد پابندي به هم کوي او د قرآن تلاوت به هم کوي او صدقې به هم ورکوي خو لیکن امانتداري به پکې نه وي. چې کله دا صفت تا ته درکړی شو د رب شکر به دې خبره ادا کا. او د هغې بعضې صورتونه او بعضې خبرې مخکې هفتو کې موږ بیانې کړې وې. دویمه خبره په دې حدیث کې چې راځي هغه دا ده وصدق حدیث چې کله تا ته رښتینولي درکړی شوه صدق درکې پیدا شو رښتینولي درکې پیدا شوه او د دروغو ویلو نه وساتلی شوې. دا هم یو ناشنا صفت دی چې الله هم دا نیکانو انسانانو ته ورکوي الله یې خپل محبینو ته ورکوي الله یې هغه انسانانو ته ورکوي چې هغه خپل رب ته نږدې هغه د دروغو نه وساتي او په هغې کې الله صدق پیدا کړي رښتینولي به کې پیدا کړي. علماو فرمایلي دي داسې معمولي عمل نه دی سید الاخلاق اخلاقو کې ډېر صفتونه راځي خو د دې ټولو صفتونو سردار چې د هغه رښتینولي ده هغه رښتیا ویل دي او دا صفت چې کله په تا کې راغی نور د کمال صفتونه به په تا کې پیدا شي د دې د وجه نه لکه وروسته به دا خبره بیانه کړو. او دا صفت چې کله په تا کې راغی نیکانو ته به دې مخه شي بیا به الله د نیک عملونو توفیق درکړي د دې رښتینولۍ د وجه نه د دې صدق ویلو د وجه نه. او چې کله دې دا ژبه په دې دروغو باندې عادت شو او دروغ دې ویلی او د دروغو خبرې دې کولې الله به د نیکۍ توفیق درنه واخلي. تاسو وګورئ ډېر انسانان هغه دروغ وایي او د خپل هم په دې خبره باندې تجربه وکړي چې کله انسان دروغ وایي الله یې د فرض لمونځونه وساتي الله توفیق د فرض لمونځونه ورکوي الله د قرآن کریم د تلاوت توفیق نه ورکوي الله یې په نیکو اعمالو کې نه استعمالوي دا انسان ځکه د نیکو اعمالو چې کوم اساس دی او کوم بنیاد دی هغه په دې انسان کې نشته چې هغه رښتیا ویل دي. علماو فرمایلي دي دا معمولي خبره نه ده دا د نیکو اعمالو سر دی ورأس البر او دا هغه صفت دی چې الله د خپل ځان دپاره خوښ کړی دی. الله رښتینی ذات دی هغه چېرته دروغ نه وایي د الله خبرې رښتینې دي او د الله وعدې رښتینې دي. الله چې کومې وعدې په دې قرآن کې کړې دي
الله د خپل ځان په باره کې قرآن کې داسې فرمایلی دي ومن اصدق من الله قیلا. انسانانو د الله نه په وینا کې څوک رښتینی کېدلی شي؟ هېڅوک نشي کېدلی. ومن اصدق من الله حدیثا، هغه څوک دی چې د هغې خبرې د الله نه ډېرې رښتینې، هېڅوک نشي کېدلی. د الله خبرې رښتیا دي. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا. قل صدق الله. اے نبی دې خلکو ته دا خبره وکړه چې الله رښتینې خبرې کړي. د الله خبرې رښتینې دي او د الله وعدې رښتینې دي. کومې وعدې چې الله کړي دي هغه وعدې به الله رښتیا کړي او رښتینې کړي دي. لکه کومې خبرې چې وروسته راځي، کوم احوال هغه به هم الله رښتینې کړي. چې الله په انسانانو مرګ مقرر کړی دی، بیا د قبر زندګي ده او بیا د هغې نه وروسته راپاڅېدل دي، ورځ د آخرت ده او د خپل رب مخې ته ودرېدل دي. دا ټولې خبرې د الله رښتینې دي. دا د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې ده دا خبره. الله رښتینې ذات دی، الله چېرته دروغ نه وایي. ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا. دا خبرې الله قرآن کې په ډېرو ځایونو کې کړي دي او دا صفت الله خپلو پیغمبرانو ته ورکړی دی. ځکه د الله د نږدې خلک دي، الله محبوبین دي، د الله ورسره محبت دی. الله د خپل رسالت دپاره غوره کړي دي، نو الله پکې د کمال صفتونه مچولی دي. الله د ابراهیم علیه السلام په باره کې داسې فرمایلی دي واذکر فی الکتاب ابراهیم. د ابراهیم هغه حالتونه په دې قرآن کې تاسو یاد کړئ، لږ هغې واقعات ولولئ. انه کان صدیقا نبیا، هغه رښتینی پیغمبر و. اسماعیل علیه السلام په باره کې الله وایي واذکر فی الکتاب اسماعیل. د قرآن کریم کې الله د اسماعیل تذکره هم کړې ده، د هغې واقعات هم الله راوړي دي. الله وایي هغه یاد کړئ. انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. دکې م الله رښتینولي اچولې وه، د به د وعدو پابندي کوله. چېرته د چا سره خیانتونه نه دي کړي، چېرته چا ته دروغ نه دي ویلي. صادق الوعد. داسې نور پیغمبران او د نبي صلی الله علیه وسلم خدا اخلاق دي. احادیث په دې باندې دلالت کوي ډېر چې د الله د نبي دا صفتو د بیعت نه او د پیغمبرۍ نه مخکې هم چې دا په دې انسانانو کې مشهور په الصادق الامین باندې چې دا نبي رښتینی دی، دا چېرته دروغ نه وایي او د کې امانتګري هم ډېره ده. الصادق الامین. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شه او دا آیتونه الله راولېږل وانذر عشیرتک الاقربین. ای نبی دا دعوت دی اول د خپلو خپلوانو ته وکړه. د دعوت طریقه هم دا ده چې کله سړی دعوت شروع کوي نو دا به د خپلې کورنۍ نه شروع کوي، دا به د خپلو بچو نه شروع کړي، دا به د خپل اهل نه شروع کړي. دا د دعوت طریقه ده. څنګه چې الله قرآن کې په بل ځای کې داسې فرمایلي دي ای د ایمان والاو قو انفسکم واهلیکم نارا. تاسو د خپل ځانونه او د خپل اهل د اور نه بچ کړئ. اول دې د خپل ځان اصلاح کوه، د خپل بچي دې اصلاح کوه، د خپله کورنۍ دې اصلاح کوه. د هغې نه وروسته بیا دعوتونه نورو انسانانو ته کوه. ډېر انسانان هغه د دعوت په طریقه نه پوهېږي، هغه د خپل ځان خرابي او د خپل معاملات هم ګډوډي، د خپل بچي هم خراب وي، په هغه کې هم بېدیني پرته وي او د دې سره دې رالګېږي نورو خلکو ته دعوتونه ورکوي. دا دعوت دومره اثر نه کوي. دې وجې نه الله خپل نبي ته اولنې دا آیاتونه رالېږلي دي ای نبي دې خپلو خپلوانو ته دې یره ورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول قریش راجمع کړل. حدیث کې راځي ثم صعد الصفا، بیا د صفا غونډۍ ته وخته، اوچت ځای ته وخته او دا ټول قریش راجمع کړل. هغوی ته ویل چې ای قریشو که چېرته زه تاسو ته خبر درکړم چې د دې غره نه اخوا د دې غونډۍ نه اخوا څه خلک په دې اسونو را روان دي او په تاسو باندې حمله کوي
آیا تاسو زما خبره منئ که نه منئ؟ هغه قریش ورته ویل چې نعم ما جربنا علیک الا صدقا، موږ په تا باندې تجربه نه ده کړې مګر د رښتیاو تجربه هم در باندې کړې ده. ته رښتینی سړی، خامخا دې دا خبره منو، ځکه تا په دې خپله زندګۍ کې چېرته دروغ نه دي ویلي. موږ په تا باندې دروغ ګمانونه نه کوو، ته رښتینی سړی او د دې خبرې تصدیق به موږ کوو. بیا د الله نبي دعوت ورته شروع کړو چې زما دا خبره منئ نو زه الله رالیږلی وه، د الله پیغمبر یمه، تاسو ته مې د الله وحی راوړی ده او د الله خبرې مې درته راوړي دي، ما باندې ایمان راوړی. مقصود په دې خبره کې دا دی چې ګوره دا کافر دي، دا قریش، او د الله نبي په باره کې دا پیشنګي ورکوي او د الله د نبي په دې خبرو باندې او د هغې په دې صفتونو اقرار کوي چې او تا کې دا د کمال صفت موجود دی چې ته رښتینی سړی. ما جربنا علیک الا صدقا. وحی چې کله نازل شو بل روایت کې راځي د الله نبي وحیرېده، کور ته راغی، خدیجې رضی الله عنها هغه ته اطمینان ورکو، تسلي ورکوله، او مخکې دا خبره من کړې وه دا نیکه زنانه ده او دا ښه زنانه دا ښه بیبي چې کله تا باندې سختی راشي او تکلیف در باندې راشي او هغه تسلی نه تا ته درکړي، اطمینان درته درکړي چې ته مه خفه کېږه، دا حالتونه راځي دا به الله بدل کړي. خدیجه رضی الله عنها را لګېږي، نبی صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکوي او دا ورته وایي چې ابشر، ای نبي خفګانونه مه کوه، ته زیری حاصل کوه، په دې خبرو باندې خوشحاله شه. فوالله لا یخزیک الله ابدا، الله به تا چرته هم نه شرموي، الله به تا چرته سخت حالتونه نه راولي، ځکه وجه دا ده انک لتصل الرحم، ته خپل ولي قایم یې، ته رښتینې خبرې کې، ته د خلکو بوجونه په ځان باندې بارې، ته خلکو له کارونه پیدا کې، ته مېلمه له مېلمستیا ورکې، دا کې دا د کمال صفتونه موجود دي. او چا کې چې دا صفتونه موجود دي الله په ده باندې سختي نه راولي، الله داسې انسانان نه شرموي، ځکه دا خو د کمال والا خلک او دا د خیر والا خلک. خدیجه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه خبر ادا کوي چې تا کې رښتینولي پرته ده، ته خو رښتینی انسان یې او ستا په دې رښتینولۍ باندې دا کافر مې قرار کوي او د عام خلک مې قرارونه کوي چې ته صادق یې او ته امین سړی یې. الله داسې حالتونه په تا باندې نه راولي چې ته په هغې خفه شي. او د الله نبي په دې صدق باندې ډېرو انسانانو اقرارونه کړي چې دا رښتینی سړی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو یهودي و، وروسته اسلام راوړو. دا عبدالله ابن سلام وایي زه چې کله د الله نبي چې کله مدینې ته راغی، مدینې ته راورسېد، زه راغلم، نبي صلی الله علیه وسلم مې ولیده، وایي هغه چې ما کله وکته او د هغې دا مخ مې وکته، وایي ما ته دا پته ولګېده علمتو ان وجهه لیس بوجه کذاب، چې د الله نبي دا مخ دا د دروغجن سړي مخ نه دی، دا رښتینی سړی دی. ځکه دروغجن انسان معلومیږي، خاص کر هغه انسانان معلومولی شي چې هغې ته الله فراست ورکړی، هغې ته الله پویه ورکړي، هغه ته دا معلومیږي چې دا سړی دروغ وایي او دا دروغجن دی. عبدالله ابن السلام رضی الله عنه ډېر هوښیار سړی و، هوښیار انسان و. هغه وایي د الله نبي چې کله ما وکته ما ته دا پته ولګېده چې دا کوم خلک د دې نبي په باره کې دا خبرې کوي چې دا لیونی دی او دا به شاعر دی او دا کاهن دی، دا خبرې د ځان نه جوړې کړي دي، دا ټولې خبرې دروغ دي. د هغې د مخ نه دا خبره معلومیږي چې دا سړی دروغجن نه دی. عبدالله ابن السلام رضی الله عنه وایي بیا خبرې شروع کړې. نبی صلی الله علیه وسلم د الله د نبي نه اولې خبرې ما ته واورېدې، یو ناشنا حدیث مې ته واورېد. نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو ته وفرمایل ایها الناس خلکو افشوا السلام، سلام خور کوي، سلام په دې خلکو واچوئ، واطعموا الطعام، خلکو له خوراکونه مو ورکوئ،
وصلوا باللیل والناس نیام، د شپې منځونه مو وکړئ چې ډېر انسانان به ودی او تاسو خپل رب ته ودرېږئ. تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته به الله په سلامتیا سره داخل کړي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وایي دا خبرې ته ما واورېدې، خو د هغې د مخ نه ما معلومه که مقصودي خبره مې دا ده. د الله نبي چې کله ما ولید ما ته دا خبره معلومه که چې دا دروغجن نه دی، دا رښتینی سړی دی. د هغې رښتینولي په تاریخ کې معلومه ده. کافر به راغلل، د الله د نبي د صدق او د هغې د رښتینوالي قصې دی کول. معلومیږي دا چې دا نبي رښتینی سړی دی، دا د نبي صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق دي. داسې نور پیغمبران چې هغوی ته الله دا د کمال صفت ورکړی و، رښتینوالی، په خبرو کې رښتیا خبرې کول. او دا خبر الله موږ تاسو نه غواړي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وایي قرآن کریم کې الله داسې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والاو، اتقوا الله، تاسو د خپل رب نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، او د هغې انسانانو نه شئ چې هغه رښتیني خلک دي. انسانانو تاسو هم رښتیا وایئ. ای د ایمان والاو، ځان کې دا د رښتینولۍ صفت پیدا کړئ. هغه انسانان چې هغې باندې الله انعامونه کړي دي، انعامونه ځان په داسې انسانانو کې شامل کړي. او دا هغه صفت دی چې قرآن په دې دلیل دی، قرآن په ګواه دی چې په ورځ د قیامت باندې به الله رښتیني خلک راولي، هغوی نه به الله د رښتیاو په باره کې تپوس وکړي. هلکه دا خبره دې ولې کړې ده؟ څرنګه چې الله قرآن کې داسې فرمایلی دي لیسأل الصادقین عن صدقهم، د دې رښتیني انسانانو نه به د رښتینولۍ په باره کې تپوس وکړی شي. د هغې انسانانو به څه حال وي چې هغوی په دې خپله زندګۍ کې دروغ ویلي دي، دروغ ویناګانې کړي دي، او دا د ملایکو صحیفې د دروغو نه ډکې کړي دي. الله خو به د داسې انسانانو نه هم تپوس کوي. دا انسانان به الله ته څه جواب ورکوي؟ یا زما ربه دا دروغ ما ولې ویلي دي، دا خبرې مې ولې کړي دي؟ او دا خبره په دې زمانه کې ډېره ده، د دروغ ویل دا یو عادي خبره ده چې ډېرو انسانانو ته دا خبره دروغ هم نه ښکاري. دروغ به وایي خو دا به ورته ګناه هم نه ښکاري چې یاره دا ګناه ده، د رب نافرماني ده، الله دې زه منع کړی مه د دې عمل نه. په حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي علیکم بالصدق، ای زما ملګرو به تاسو رښتیا لازمي دي، رښتیا ووایئ، رښتینولي ځان کې پیدا کړئ. ځکه وجه دا ده فإن الصدق یهدي إلی البر، رښتینولي انسان نیکۍ طرف ته راولي. چې کله تا د خپله ژبه صحیح استعمالوله، رښتیا دې به ویلې، الله به د نیکو اعمالو توفیق درکوي. دا خبره مخکې موږ وکړه، الله به توفیق درکړي، مونځ ته به دې راولي، الله به توفیق درکړي، روجي به در باندې ونیسي، الله به توفیق درکړي، صدقاتو کې به دې استعمال کړي، الله به توفیق درکړي، په نیکو اعمالو کې به دې استعمال کړي. دا خبره د الله د نبي ډېره رښتینې خبره ده. فإن الصدق یهدي إلی البر، دا رښتیا چې د انسان نیکۍ طرف ته راولي. او وإن البر یهدي إلی الجنة، چې کله نیکي در کې پیدا شوه، نیکي نیک اعمال دې کول دا څه معمول کار نه دی. دا نیکي به دې جنت ته راوواړي، جنت ته. دې منځ کې الله دا طاقت اچولی دی چې دا جنت ته بوځي. د نورو نیکو اعمالو کې الله دا طاقتونه اچولی دي چې دا جنت ته د ځان سره بوځي. وإن البر یهدي إلی الجنة. او به دې حدیث کې ناشنا خبره ده، ناشنا خبره د الله نبی فرمایلی دي او سړی به رښتیا به وایي او کوشش به دا کوي چې رښتیا ووایي، رښتیا ولټوي، حتی یکتب عند الله صدیقا، تر دې چې د الله په نسبت باندې به دا سړی رښتینی ولیکلی شي. کله چې انسان د رښتیا ویلو کوشش کوي او رښتیا وایي، الله به رښتینی ولیکي په صحیفو کې، الله به ولیکي حتی یکتب عند الله صدیقا. او به د الله نبی فرمایلی دي ځان د دروغو نه وساتئ، ځکه دروغ چې د انسان ګناهونو ته رابلي،
تاسو وګورئ ډېر کله دی انسان دروغ وایي. یو ملګری ټلیفون کې لکه چرته کور کې دا به کور کې نه په بل ځای کې وي. دا جبه په بد دروغو کې استعمال شي. به د دې دروغو د وجنه دا سړی برا لګي نور ګناونه به کوي. دا به د منځ نه پاتې جمع ته به نشي راتلی. الګ فلان کې ته مې دروغ ولې دی و مې نه ګوري. دا به د نیکو اعمالو نه الله پاتې. د دې دروغو د وجنه به دا سړی په ګناهونو کې استعمال شي. د دروغو د وجنه به دا سړی په زناګانو کې استعمال شي. خیانتونو کې به استعمال شي. نور ګناهونو ته به دا دروغ راوغواړي او راوبولي. او به په دې حدیث کې راځي وان الفجور يهدي الى النار. او کله چې سړی نافرمانی نه کوي ګناهونه کوي د رب دا ګناهونه به د جهنم ته راوبولي. ګناهونه چې کله دې کول دا به ستا سبب شي د دې دپاره چې جهنم ته به داخل شي. او به حدیث کې راځي او سړی به دروغ به وایي. د دروغ ویلو کوشش به کوي حتی یکتب عند الله کذابا تر دې چې دا سړی به د الله په نسبت هم دروغجن ولیکلی شي. او د ډېرو انسانانو عادت دا دی په دې مشهور دی په دې خبره هلکه فلان کې ډېر دروغ وایي. دا په دې انسانانو کې مشهور شي. بین مشرانو خبرې ته غوږ دي او نه کشران ږدي او نه امزوري ږدي. هلکه وایي دا هسې لګی دی داسې دروغ وایي. که دا سړی رښتینې خبر هم کوي خو په دې معاشره کې مشهور شي په دروغجن باندې. هلکه دا سړی ډېر دروغجن دی دا دروغ ډېر وایي. دا سړی د الله په نسبت باندې هم دروغجن ولیکلی شي. حتی یکتب عند الله کذابا. او دا د قیامت د علاماتو نه داسې زمانه به راځي چې رښتینې خلک به ختم شي. صدیقین انسانان به ختم شي. رښتینی انسانان به ختم شي او دروغجن انسانان به ډېر شي. الله به دا رښتیا د دې انسانانو نه واخلي. تاسو وګورئ په دې زمانه کې که عالم دی هغه هم په دروغو کې مبتلا دی. که حاجي دی هغه هم په دروغو کې مبتلا دی. که قاري د قرآن دی هغه هم دروغ وایي. یو داعي دی هغه هم دروغ وایي. تر دې چې مور او پلار را لګېږي هغه د خپلو بچو ته دروغ وایي. هغه بچي به د خپل مور او پلار اعتماد نه کوي. ځکه هغوی ته دا پته ده چې دا پلار مې ما ته دروغ وایي او دا مور مې ما ته دروغ وایي. دا خبرې راته کوي. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. مخکې جمعو کې دا حدیث موږ بیان کړی او د الله نبي فرمایلی دي سیأتي علی الناس سنوات خداعات. په دې انسانانو باندې به داسې کلونه راشي داسې زمانه به راشي داسې کلونه چې هغه به د دوکې والا کلونه په هغې کې به دوکې ډېري فتنې به پکې ډېري. او به د الله نبي فرمایلی دي یصدق فیها الکاذب ویکذب فیها الصادق. چې کوم دروغجن انسانان دي په دې معاشره کې هغه به خلکو ته ډېر رښتینې ښکاري او چې کوم رښتینې خلک دي هغه به خلکو ته کاذبین ښکاري. تاسو وګورئ په دې زمانه کې اعتماد په هغه چا باندې کېږي چې هغه دروغجن خلک دي. هلکه وایي فلان کې جرګې ته راوله. دا جرګې په داسې زمانه کې ډېر لږ انسانان وایي چې هغه پاک دامني او هغه رښتیني. اکثره جرګو کې هغه انسانان ناست دي چې هغه دروغجن خلک دي او هغه فاسق او فاجر خلک دي. هغه د الله د دین نه خبره خلک دي هغه پکې ناست دي. ځکه د کور والا یې راغواړي هلکه فلان کې به م راولئ او دا به م راولئ او دا به م راولئ. او هغه انسانان د جرګو نه لري چې هغه رښتینې خلک دي دیندار. عالم سړی چا جرګې ته رانوست یاره ته راشه دا جرګه ده او د پلار سره ورانیم او د ورور سره ورانیم او دا راله جوړه وکړه جرګه زموږ له وکړه. عالم سړی څوک نه راولي. دینداره سړی څوک نه راولي. رښتینې سړی څوک نه راولي. او بس داسې انسانانو پسې ګرځي چې هغه دروغجن خلک دي او فاجر او فاسق خلک دي. دا د قیامت د علاماتو نه ده. تاسو وګورئ په دې زمانه کې خپله وګورئ. د الله نبي دا خبره ډېر مخکې کړې ده چې داسې زمانه به راځي داسې کلونه به راځي چې هغه به د دوکې والا کلونه وي. یصدق فیها الکاذب ویکذب فیها الصادق. چې کوم رښتینی انسان دی هغه ته به خلک د دروغو نسبتونه کوي
او چې کوم دروغجن سړی دی هغه به خلکو ته ډېر بزرګ ښکاري چې دا خو ډېر دینداره سړی دی. هلکه دا سړی رامخکې کي دا ډېر دینداره دی. دروغجن سړی به خلکو ته بیا خبرې ډېرې قیمتي ښکاري چې لکه فلانکي حاجي صاحب دا خبره کړې ده، فلانکي جرګمار دا خبره کړې ده. هېڅوک د هغه خبر نشي غورځولی. دا به د انسانانو کې دومره محترم شي او دومره قدرمن شي. د الله نبي فرمایلي دي داسې زمانه راځي او دا رښتینې خلک به هم کم شي، رښتینې انسانان به په دې خلکو کې کم شي. الله به رښتینولي د انسانانو نه واخلي. خیانتونه به ډېري او وعده خلافینې به ډېري او دروغ به ډېري په دې انسانانو کې. دا به پکې عام شي. حال دا دی د رښتیا ویلو ډېر فایدې دي او ډېر خیرونه دي. هغه انسانان چې په هغې کې رښتیا پراته وي او رښتینولي پکې پراته وي، الله داسې انسانانو ته ډېر خیرونه ورکوي، الله ورته ډېرې فایدې ورکوي. ځکه دا د ایمان والاو علامه ده. رښتیا ویل دا د مؤمنانو علامه ده. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. یقینا مؤمنان هغه خلک دي چې هغه په الله ایمان لري او د هغه په رسول ایمان لري، د هغې په خبرو کې شکونه نه کوي. ثم لم يرتابوا. مؤمن انسان علامه دا ده چې د الله او د رسول په خبرو کې به چېرته شک نه کوي، بلکې دا به رښتینې ګڼي. لکه د ډېرو انسانانو په دې زمانه کې دا صفت دی، د صحیح احادیثو نه انکار به شروع کړي. هلکه دا مې ذهن نه مني، دا زما عقل نه مني، دا حدیث به رښتینی او که دا به ضعیف وي. هسې به معمولي بهانو باندې کوشش دا کوي چې حدیث باندې عمل ونه کړي. مؤمن مسلمان ویم دی ته چې تا ته د الله خبره راورسېده، تا ته د الله د نبي خبره راورسېده په صحیح سند سره، ته به دا مني. اگر که ستا عقل نه مني، اگر که ستا ذهن نه مني، او ته به هغې ته غاړه ږدي او دا به وایي چې دا خبره زه منم. ابوبکر صدیق ته صدیق ولې وایي؟ وجه دا ده دا رښتینی سړی دی، د الله د نبي د هرې خبرې رښتینوالی به کوو. که دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي زه دا منمه، ځکه هغه دروغ چېرته نه وایي. دې وجې نه دا په صدیق باندې مشهور شي. مؤمن مسلمان به هره خبره د قرآن او حدیث مني چې کله به صحیح سند سره دته راورسي. الله وایي دا د مؤمنانو صفت دی. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. بیرست الله فرمایلی دی اولئک هم الصادقون. چې په کومو انسانانو کې دا خبرې موجودي، الله مني او د هغې رسول مني او جهاد کوي، په هغې کې خپل مالونه لګوي او د الله په لاره کې وتلی دی، الله وایي دا سړی رښتینی دی، په دې کې رښتینولي شته، دا صادق دی دا سړی. او چې کله په انسانانو کې دا صفتونه نه وي، بې حدیث کې راځي دا سړی منافق دی، خبرې کوي دروغ به کې وایي. آیت المنافق ثلاث، مشهور حدیث کې راځي د منافق درې نښې دي. یوه پکې دا دی اذا حدث کذب، چې کله دا سړی خبرې کوي په هغې کې دروغ وایي. مؤمن سړي نه به هم دروغ ویلی کېږي، خو مؤمن سړی په دې دروغو باندې همیشوالی چېرته نه کوي. دروغ دې وویلی شو، دې به رالګېږي الله ته به توبه وباسي، الله ته به رجوع کوي، یا الله ګناه رانه وشوه، یا الله دروغ رانه وویلی شو چې دا کبیره ګناه ده، دا د الله نافرماني ده، دا رانه وشوه، یا الله دا راته عفو وکړه، د دې بخښنه راته. هر چې منافق دی هغه د دې خبرو پروا به نه کوي. که تا ته دروغ ویلي و، که ما ته ویلي و، که کور کې ویلي و، او دا خبره عامه شوې ده، مخکې ما وویلې په دې زمانه کې دروغ ویل دا عام شوي دي چې دا موږ او تاسو د ګناه نه ښکاره کېږي، لیکن دا د منافقانو علامه ده. اذا حدث کذبا، چې کله دا سړی خبرې کوي په هغې کې به دروغ. انسان ځان د دروغو نه وساته، غواړي چې ایمان دې محفوظ پاتې شي او په حفاظت کې پاتې شي، غواړي چې د مؤمنانو په صف کې شامل شي، دروغ مه وایه، رښتینې ویناګانې وکړه. انسان که غواړي چې ځان په بهترینو انسانانو کې شامل کړي، رښتینې خبرې وکړه. هغه انسانان رښتینې انسانان چې کوم
رښتیا وایي په دې خپلو خبرو کې. هغه انسانان غوره انسانان دي چې کوم رښتیا وایي. من افضل الناس حدیث کې راځي. په حدیث د عبدالله ابن عمر کې راځي رضی الله عنه کې د الله د نبي نه وایي چا تپوس وکړو چې یا رسول الله من افضل الناس، په دې انسانانو کې به کوم انسانان غوره دي؟ د الله نبي انسانان خو ډېر انسانان دي، کوم انسانان پکې غوره دي؟ الله ته نږدې دي، د الله په نسبت باندې غوره خلک کوم خلک دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کل مخموم القلب صدوق اللسان. هغه څوک هغه رښتیني خلک دي چې دا دوه صفتونه پکې، یو صفت دا دی مخموم القلب او دیم صفت دا دی صدوق اللسان. صحابو تپوس وکړه د الله نبی دا صدوق اللسان خو موږ پیژنو چې دا خپله ژبه صحیح استعمالوي او په دې ژبه باندې رښتینې خبرې کوي، دا خو موږ پیژنو. خو دا محموم القلب موږ نه پیژنو چې دا د دې نه څوک مراد دی، دا چاته ویلی شي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل محموم القلب هغې چاته ویلی شي هو التقی النقی، دا هغه چاته ویلی شي چې هغه تقواداره وي، هغه چاته ویلی شي چې هغه پاک دامن انسان، هغه د الله نافرماني چرته نه کوي، هغه ګناهونه نه کوي، د هغې په دې زړه کې حسد نه وي، د هغې په دې زړه کې کینه نه وي، د پاک زړه والا انسان دی. داسې انسانان د الله په نسبت باندې غوره دي. انسان وګوره چې دا دوه صفتونه تا کې شته دی که نشته؟ دا زړه دې وګوره چې په دې کې چېرته کینه خو نشته، چېرته حسدونه خو پکې نشته، چېرته د رب نافرماني خو نه کوي، انسان چېرته به خلکو باندې ظلمونه خو نه کوي. آیا دا صفتونه نه پاک یو که تا کې شته؟ انسان دا ژبه دي په دې باندې رښتیا ویلی کېږي که نه ویلی کېږي؟ ځان په دې حدیث باندې وتله، که چېرته ستا زړه پاکي او ستا په دې ژبه باندې رښتیا ویلی کېږي، د الله نبي فرمایلي دي دا رښتیني انسانان دي، دا الله ته نږدې انسانان دي، دا د الله په نسبت باندې غوره انسانان دي. هم افضل الناس. دا خبره یاده کړه چې په دې رښتینولۍ باندې انسان ډېر ښایسته ښکاره کېږي. هغه انسانان چې رښتیا وایي، په دې رښتیا ویلو باندې دا سړی ښایسته کېږي. دا خبره د فضیل ابن عیاض نه نقل ده رحمه الله نه. هغه به فرمایل چې انسان په دې نه ښایسته کېږي چې رسمینې جامې واغوندي، ښایسته لباسونه واغوندي، په منځ کې دا سړی ګنده دی، دا زړه خراب دی، دا ژبه خرابه استعمالېږي، دا سترګې خرابې استعمالېږي، دا غوږونه غلط استعمالېږي، دا سړی په دې نه ښایسته کېږي. ظاهري لباس باندې سړی نه ښایسته کېږي. هغه به دا فرمایي، هغه به فرمایلي په دو خبرو باندې سړی ښایسته کېږي. په دو خبرو، یوه خبره دا ده رښتینې خبرې کول، او دویمه خبره دا ده چې حلال طلب کول. هغه سړی چې حرام طلب کوي حرام، الله ده ته هم د نیکۍ توفیق نه ورکوي. تاسو وګورئ په معاشره کې هغه انسانان چې حرام کاروبار کوي، د چرس او د پوډر او د افیمو د دې شیانو کاروبار کوي، الله په نیکو اعمالو کې دا سړی نه استعمالوي. الله د نیکۍ توفیق دې انسانانو ته نه ورکوي. هغه تجاران وګورئ، تجاران چې په دې خپله دکاندارۍ کې او په دې خپل تجارت کې حرام کوي، دا ټوله ورځ په هغې باندې تېره شي، والله چېرته مونځ ته رانولي، الله چېرته د جمع مونځ ته رانولي، چېرته دا سړی د قرآن تلاوت ونه کړي، چېرته دا سړی صدقې ونه کړي، ځکه دا سړی د حرامو کاروبار کوي. الله د نیکۍ توفیق دې سړي ته نه ورکوي. هغه انسانان وګوري چې هغه دروغجن انسانان دي، دروغجن. الله د نیکۍ توفیق د دې انسانانو نه اخلي. او دا سړی به دي چې ښایسته کېږي، په رښتینو خبرو ښایسته کېږي، دا په حلال کسب باندې ښایسته کېږي. فضیل ابن عیاض دا ډېر قیمتي خبره کړې. الله په دې رښتینولۍ باندې دې سړي ته اوچته مرتبه ورکوي. څنګه چې دا سړی په دې دنیا کې ښایسته شي، آخرت کې به الله دې خلکو ته ښکاره کړي چې انسانانو دا وګورئ، دا رښتینی سړی دی، دا هغه سړی دی چې رښتینې خبرې به یې کوي. حدیث نبی سعید خدری کے رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی التاجر الامین
هغه سړی چې تجارت کوي تجارت او په دې تجارت کې دا سړی امین دی امانتګر دی په دې تجارت کې دا سړی رښتینی دی په دې تجارت کې دا سړی مسلمان دی دا صفاتونه د الله نبی بیان کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم به دا غي فضیلت بیان کړي مع الشهداء یوم القیامه دا به ورځ د قیامت الله د شهیدانو په دې سګونه کې راپاسي انسان تجارت قاسم کې او دې تجارت سره سره ځان کې امانتداري پیدا کړ خیانتونو د چا سره مکو خراب مال دې بچا باندې بخو مال باندې مخرځو دا خیانتګری ده تاسو ګورئ ته په دې ډېر دکاندارانو کې دا د عملونو ورکشوي دي ډېر دکانداران د دې خبرو پروا نه کوي بس یو شی چې بچا باندې په څه طریقه باندې خرڅ او دا د ځان کمال غنی مخ کې هفته کې مونږ یو دکاندار د ځان ډیر وخيار ښکاري کیږي چې هغه ردی مال خرڅ کی بیکاره مال خرڅ هغه په دې باندې فخر کوي لکه دومره مال ما سره وو فلان کې مال به کې خراب وو فلان کې خو دامه خرڅ ځان ورته ډیر کمالي په دې خبرو باندې ځان کې امانتداري پیدا کوي انسان خیانتونو نه ځان وساته تاسو ګورئ ډیر انسانان چې یو څه شي اخلي د ډېر بې اعتمادۍ د وجې نه دا سړی هلته ولاړ دې دوکان نه نه خوځي هسې نه چې دا دوکاندار ماله خراب شی راکړي دا بې اعتمادي دومره ډېره شوې ده دا دروغ دومره ډېر شوي دي په معاشره تاسو وګورئ مسجد کې څومره ملګري دي او په دې ملګرو کې به ډېر لږ انسانان داسې چې هغې باندې دا اعتماد کېدلی شي چېرې دا امانتګر دی او دا رښتینی سړی دی واقعي په دې کې رښتینولي پرته ده دا د امانت پابندي کوي دا به ډېر لږ انسانان په دې ملګرو دې وجې نه د الله نبي فرمایلي دي هغه تاجر چې په هغې کې امانتګري مو وي په هغې کې رښتینولي مو وي او په هغې کې اسلام هم موجود وي اسلام مع الشهداء یوم القیامه دا به په ورځ د قیامت الله د شهیدانو په دې سب کې راباسي جهاد به چېرته نه دی تللی جهادونه هم نه دي کړي دی په دې جهاد کې د خپل مالونه لګولي دي نه خپله تللی والله به په ورځ د قیامت د مجاهدینو سره د شهداو سره راباسي ولې ځکه وجه دا ده چې دا سړی امانتګر دی دا رښتینی دی دا واقعي مسلمان دی تجارت یې کړی دی خو په صحیح طریقه باندې کړی الله به دې سړي ته نجات ورکړي دې ته به الله کامیابي ورکړي هغه څوک چې په هغې کې رښتینولي پرته دا خبره یاده کړي دا سړی الله کامیابوي هغه څوک چې په دې خپلو تجارتونو کې دروغ وایي دروغ خبرې کوي دا سړی چېرته هم نشي کامیابېدلی د ده د دوکانداري به هم خرابېږي او د ده د تجارت به هم خرابېږي الله به دې برکتونه اخلي ځکه دا خپله دوکانداري او دا تجارت یې په دروغو باندې روان کړی او که چېرته د رښتینولي کوله رښتینې کارونه کول رښتیا خبرې ویلې الله به دې سړي نه نجات ورکړي دا سړی به الله کامیاب کړي حجاج بن یوسف مبارک راځي دا یو سړی تېر شوی دی ښه کارونه هم شته خو لیکن ظلمونه هم ډېر کړي دا یو ورځ په دې منبر باندې ودرېده خطبې شروع کړه په دې خطبه کې یو سړی پاڅېده او حجاج بن یوسف ته وایي چې الصلاة ای حجاج بن یوسف د منځ وخت دی دا څوک ته بیانونه دي شروع کړي همیشه دپاره ولاړ دی دا بیانونه دي او بیانونه دي منځ ناوخته شو منځ وخت دی لکه زمونږ ستاسو ملګرو کې هم ډېر انسانان داسي بیان چې کله لږ اوږد شي دا په دې مسجد کې راتګ شي هلکه دا بیان به کله ختمېږي او دا ګرمي هم ده او دا منځ هم ناوخته شو دا به څه شی کېږي حجاج بن یوسف ته هم داسې یو سړی فاسد ترور سړی چې هغه کې چېرته صبر نه وي او بې صبر حجاج بن یوسف ته وایي چې الصلاة ای حجاج بن یوسف د منځ وخت دی دا بیان دې ختم که بس هغه ډېر ظالم سړی و امر یې وکړو چې دا سړی ونیسئ ما بس ته واچوه ما ته رالګېږي او ما ته دا خبرې زه د وخت بادشاه یم او د دې وخت خلیفې یم د دې ځای مشر یم او ما ته دا خبرې ته کوې واچوئ دې مابس سړی مابس ته واچو څه خلک د سفارش دپاره راغلل چې حجاج بن یوسف خیر دی دا سړی لیونی دی دا روغ نه دی ځکه تا ته دا خبرې لکه عام د دنیا قانون دا دی څوک چې د چا سفارش کوي
هغه ته دا خبرې کوي چې خیر دی ته خو هوښیار سړی او دا خو لیونی دی دې خبرو ته مه ګوره. دې خلکو هم دا خبرې شروع کړې حجاج ابن یوسف ته یا حجاج ابن یوسف دا سړی رابرېږده دا روغ نه دی دا لیونی دی د ده دماغ خراب دی د باندې لیونتوب دی. حجاج ابن یوسف وایي صحیح ده که چېرته دا سړی په دې خپل لیونتوب اقرار کوي دا وایي چې او زه لیونی یم زه به پرېږدم او که دا وایي چې زه لیونی نه یم او تاسو وایي چې دا لیونی دی ستاسو خبرو ته زه نه ګورم د دې سړي خبرو ته ګورم. هغه سړی راوغوښت ورته وایي چې واقعي ته لیونی هغه د ځان سره سوچ وکړو چې زه خو لیونی نه یم الله خو ماله عقل راکړی او د الله دا انعام څنګه دی د خلکو نه پټ کوه الله زه عقلمند پیدا کړی یم او د حجاج ابن یوسف ته وایم چې لیونی یم ورته وایي نه زه لیونی نه یم الله زه عقلمند پیدا کړی ما ته الله عقل راکړی. ګوره هغه رښتینې خبره یې ورته وکړه. مقصود زموږ په دې قصه کې دا دی چې دا سړی حجاج ابن یوسف ته نه وایي چې او زه لیونی یم خیر دی ستا ګستاخي مې کړې ده ستا بېعزتي مې کړې ده دا خبرې نه کوي. دا سړی وایي چې نه زه لیونی نه یم زه روغ سړی یم دا خبره چې مې کړې ده دا مې زما د عقلمندۍ د وجې نه مې کړې ده. حجاج ابن یوسف چې دا صدق ولیده دا رښتینولي امر یې وکړو چې دا سړی آزاد کوي. دې وجې نه حدیث کې راځي د رښتیا د وجې نه انسان خلاصېږي رښتیا د وجې نه انسان ته الله نجات ورکوي. الصدق ينجي والكذب يهلك دا دروغ انسان هلاکوي هلاکت ته دې غورځوي. اگر که ته ډېر انسانان په دې خبرو نه پوهېږي چې دا د رښتیا به انسان څنګه خلاص کړي او دا دروغ به انسان څنګه هلاک کړي ډېر انسانان په دې نه پوهېږي خو دا تجربه ده او دا د الله د نبي خبره ده چې رښتیا سره انسان خلاصېږي دروغو سره انسان راګېرېږي. دا به په ورځ د قیامت باندې پته ولګي. الله به په ورځ د قیامت دې ټولو انسانانو ته اعلان وکړي. الله به وفرمایي چې هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. انسانانو دا خبره واورئ دا داسې ورځ ده چې چا رښتینې خبره کړي دا رښتیا به وله فایده ورکړي او چې کوم انسانانو دروغ ویلي دي دا به راګیر شي په دې دروغو کې. رښتینې انسانان به الله کامیاب کړي په ورځ د قیامت دیو ته به الله نجات ورکړي. الله به جنتونه ورکړي څنګه چې دې آیات کې راځي جنتونو ته به الله داخل کړي جنات تجري من تحتها الانهار. الله به په دې جنتونو کې به همیشه دپاره پاتې الله به هم ترې خوشحاله او دیو به د الله نه خوشحاله او دا ډېره لویه کامیابي ده. الله فرمایلي دي ذلک الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابي ده. بل ځای کې الله داسې فرمایلي دي والذي جاء بالصدق هغه انسان چې رښتینې خبرې وکړې رښتینې د اسلام تصدیق یې وکړه تصدیق اولئک هم المفلحون دا انسانان به کامیاب شي. ځان کې د رښتیا خبرې پیدا کړه صدق دې ځان کې پیدا کړه دروغو نه دې ځان وساته انسان الله به کامیابي تا ته درکړي. اولئک هم المفلحون الله وایي داسې انسانان کامیاب او دا رښتینولي په ډېرو خبرو کې عامې خبرې چې کم کې په هغې کې هم رښتینې خبرې وکړه. دا سړی په دې خپلو اقوالو کې په دې خپلو افعالو کې په دې خپلو حرکاتو کې به رښتیا وایي. دا رښتینولي په نقل د اخبارو کې هم راځي هلکه فلانکي دا خبره کړې ده. ډېر انسانان داسې چې کله خبر را نقل کوي په هغې کې به ډېرې دروغ په هغې کې وتړي دا دروغ خبرې به په هغې کې ډېرې دي. هلکه فلانکي دا خبره وکړه او دا یې پکې وویل او دا یې پکې وویل. یو سړي به یو قصه نه وي اورېدلې دا به په داسې طریقه باندې کوي ته چې دا پکې حاضر دی په هغې کې به ډېرو دروغو خبرې شروع کړي. الله فرمایلي دي ای د ایمان والاو ان جاءکم فاسق بنبأ که چېرته تاسو ته یو فاسق سړی راشي یو خبر درته راوړي د دې خبرې تصدیق سمدس مه کوه فتبینو د هغې تفتیش وکړه د هغې تلاش وکړه. او دا زموږ په معاشره کې دا خبرې ډېرې دي سړی به راشي هلکه فلانکي تا پسې دا خبرې کولې بس دلته به تم لګې شي ته به هم په هغې پسې ډېرې خبرې وکړې. حال دا دی دا کوم سړی چې راغلی دا به فاسق دا سړی به دروغجن وي د ځان نه به تا ته دا خبرې کوي. الله وایي که تا کې ایمان موجود وي او مؤمن دا خبرې تفتیش او تلاش وکړه
دا خبره ولټوه چې دا خبره واقعي هغه کړې ده که نه ده کړې. د وجې نه د الله نبي فرمایلي دي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د سړي دپاره دا دروغ هم کافي دي چې هغه کومه خبره واوري او بیا بیانول شروع کړي. لکه مخکې ما وویل ډېر انسانان داسې قصې کوي، داسې خبرې را نقل کوي ګویا کې دا سړی هلته خپله موجود، بیا چې لږ راګیر شي هلکه دا خبره تا ته چا کړې ده، دا خو هلته داسې نه دي شوي، یاره فلانکي ما ته کړې ده. د الله نبي فرمایلي د سړي دپاره دا دروغ کافي دي چې هغه بس کومه خبره دلته را نقل شوي او دا عن او من سره نورو خلکو ته نقل کوي، نه په هغې کې ته تفتیش او تالاش وکړه چې دا خبره رښتینې ده او که دا دروغ ده. انسان په نقل کولو د اخبارو کې خبرو کې کوشش دا وکړه چې رښتینې خبرې اخیستلو خرڅولو کې معاملاتو کې رښتیا ووایه. د الله نبي فرمایلي دي که چېرته یو سړی تجار دی، دکاندار دی، اخیستل خرڅول کوي، یو شی خرڅوي او په هغې کې عیب موجود دی، فإن صدقا که چېرته دا رښتینې خبره یې وکړه او دا عیب یې ښکاره کړه چې لکه دا شی دی دا خرڅومه دکې دا عیب دی، دا پکې نقصان دی. الله نبي فرمایلی دي بورک لهما فی بیعهما، الله بدل په دې اخیستلو خرڅولو کې برکتونه واچوي. موږ تاسو په دې نه یېرېږو، کله که یو ګاهک راشي او دا خراب شی وګوري دا به رانه ډېر ارزانه واخلي، راشه دا په دې نورو کې پټ دا په دې نورو کې ورننه باسي. د وجې نه برکتونه زموږ ستاسو په تجارتونو کې ختم. یو غټ سټور به یو غټ تجارت به مالک نه تپوس کې چې زندگی څنګه روانه ده، دا به دومره ګیلې شروع کړي چې تا به حیران کړي. ته به وایې چې یاره دې سړي له مې چېرته زکات ورکړی و، چېرته مې ولا لږې پیسې ورکړی و چې ده به دا خپله زندګي روانه ده. دا به د خپله زندګۍ کې دومره پریشان، دا پریشاني ولې راځي؟ دا د برکتونو د دې رزق نه چې دا برکت ختمېږي دا ولې ختمېږي؟ دا تجارتونه چې خرابېږي دا ولې خرابېږي؟ ځکه دې سړي کې رښتینولي ختمه شوه، شیان یې خرڅ کړي، په دروغو یې خرڅ کړي، الله دې برکتونه اخیستي. د الله نبي فرمایلي دي او که چېرته دا سړی عیب پټ کړي حدیث کې راځي او دروغ ووایي چېرته دا ما ته په دې دومره پیسو باندې خپل غورځېدلی په دومره ما ته را رسېدلی. د الله نبي فرمایلي دي دا سړی که دروغ وایي محقت برکت بیعهما، الله به د دې بیع هغه برکت ورله ختم کړي، برکتونه الله اچوي، الله به د ده نه دا برکتونه واخلي، الله به یې ختم کړي. او دا برکتونه خو لا پرېږده په ورځ د قیامت باندې چې راپاڅېږي د فاسق او د فاجر سره به راپاڅېږي. دنیا کې د تجارتونه کړي دي، خپل دکانداري دي وه، خپل تجارت دی، خپلې پیسې دې په هغې کې اچولی وي، خو په صحیح طریقه د تجارت نه دی کړی. په ورځ د قیامت باندې به داسې انسانانو سره راپاڅېږي چې هغه به فاجر خلک دي. د الله نبي داسې فرمایلي دي ان التجار، هغه انسانان چې هغه تجارت کوي دا به په ورځ د قیامت باندې راپاڅېږي فجارا، فاجران به راپاڅېږي، د فاجرو په خصت کې به راپاڅېږي. الا من اتقى الله وبر وصدق، مگر هغه سړی چې هغه د الله نه یېرېدلی دی به د خپل تجارت کې نیکي د خلکو سره کړې ده، رښتینې خبرې کړې دي، هغه به د دې خلکو نه بچي. انسانه که تجارت کې دکانداری کې ځان کې تقوا پیدا کا، ځان کې نیکي پیدا کا، ځان کې رښتینولي پیدا کا، دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی د فاسق او د فاجرو د سب نه وساتي. په ورځ د قیامت باندې په دې خپل تجارت کې دروغ باندې قسمونه مه کوه، په دې خپل تجارت کې وعده خلافي چېرته مه کوه، الله به د دې رزق نه برکتونه ختم کړي. انسان په دې اخیستلو خرڅولو کې په دې معاملاتو کې رښتینې ویناګانې وکړه. انسان په دې ګپ شپونو کې هم رښتیا استعمال کړه. موږ تاسو د خپل مجلسونه په دې خبرو ښایسته کوو، هلکه فلانکې راوغواړه، هغه ډېر ښه ګپ لګوي، هغه به راشي او دا ټوکې ټقالې به شروع کړي او دا دروغ به شروع کړي، دې دپاره چې دا خلک وخندوي راوخندوي، دا مجلس به دې راګرم کړي. نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی، داسې انسانانو ته خیري کړي دي. په حدیث د بهز ابن حکیم کې راځي رضی الله عنه دا وایي ما د خپل پلار حدیث بیان کړی دی، هغه د خپل پلار نه روایت کوي
د الله د نبی نه دا خبره ما اورېدلې ده چې هغه به فرمایلې ویل للذي دا هغه سړي دپاره هلاکت دی، هغه سړی دی هلاک شي یحدث چې هغه خبرې کوي او په دې خبرو کې دروغ وایي. او دا دروغ د څه دپاره وایي؟ دې دپاره چې دا خلک پرې وخندوي راوخندوي. لکه ډېرو انسانانو ته ځان ټوق ماران غوندې ښکاري چې لکه زه ډېرې ټوقې کوم او ډېر متلونه کوم او دا مجلس مې ځان ته راړولی چې دا ټول خلک ما ته متوجه شي. بیا په هغې کې دروغ هم وایي او په هغې کې د خلکو سپکاوی هم کوي. نه به عالم ته ګوري او نه مشر ته ګوري او نه کشر ته ګوري، خو بس دا مجلس یې په دې راګرم کړی په دې ټوکو ټقارو. الله نبي فرمایلي دي دا داسې انسانان نه هلاک شي. ویل له ویل له، داسې انسانانو دپاره هلاکت دی. انسان ځان د داسې کارونو نه وساته. په ټوکو کې رښتینې خبرې دا وکړه، دروغو نه ځان وساته. د الله نبي فرمایلي دي او حدیث کې راځي انا زعیم زه ذموار یم، د الله نبي وایي ببیت فی ربض الجنه، دا د یو کور د جنت په دې لاندې برخه کې چې الله به هغې چا ته ورکړي چې دا جګړې پرېږدي. جګړې اگر که دا سړی په حقه باندې ولې نه دی، ته په حقه باندې د چا سره دې لانجه ده، دا ورته هر څه ورپرېږده خیر دی. د الله نبي وایي زه د دې سړي دپاره ذموار یم چې ده ته به الله په جنت کې کور ورکړي. ببیت فی ربض الجنه، په دې کور کې د خپل ورور سره لانجه ده پرېږده ورکړي. او صرف د دې حدیث د وجې نه پرېږده چې الله ماله جنت راکړي. او په دې معمولي خبرو باندې دا لانجې په دې کورونو کې جوړي. هلکه دا لار داسې ده او دا لاره داسې ده، لانجې په دې کورونو کې په دې خبرو باندې جوړې شي. هغه خواږه ورورولي په دې خرابه شي، هغه خواږه زندګي د مور او پلار بچي وي دا به په دې باندې وران شي. دا زما لاره ده او دا ستا ده او دا زما دروازه ده او دا ستا ده. الله نبي وایي دا خبرې پرېږده، الله په جنت کې کور تا ته درکړي. او بیا حدیث کې راځي وببیت فی وسط الجنه، زه ذموار یم د هغې چا دپاره چې الله به جنت کې ورته منځ کې کور ورکړي، د جنت په دې منځ کې لمن ترک الکذب، د هغې چا دپاره چې دروغ پرېږدي وان کان مازحا، اگر که دا سړی ګپ شپ لګوي په دې ګپونو کې هم دروغ مه وایه. موږ او تاسو ډېر ملګري هغه دروغ به ووایي، ټلیفون به وکړي او دروغ خبرې به په هغې کې وکړي او بیا به وروسته وایي چې ما خو ګپ لګاو. دا خبرې هم د چا سره مه کوه، دا دروغ هم د چا سره مه کوه، په دې ګپ شپ کې هم د چا سره دروغ مه وایه. د الله نبي وایي ځان د دین هم وساته، الله به د جنت کې تعالی په دې منځ کې کور درکړي. د الله نبي وایي زه د هغې ذموار یم. انسان په دې خپلو ټوکو کې هم رښتینې وینا وکړه، ځان د دروغو نه وساته. انسان په توبه ویستلو کې هم رښتینې توبه وباسي. په کسب حلال کې حلال کسب کې هم رښتیا ووایه، شهادتونو کې ګواهانو کې هم رښتینې خبرې استعمال کړي، وعدو کې پابندیانو کې هم رښتیا ووایه. الله سبحانه وتعالی به تعالی ډېر لوی خیرونه لري. او دې حدیث کې چې کوم راځي دا کوم حدیث چې موږ بیان کړی چې کومو انسانانو ته دا څلور نعمتونه ورکړی شي، دا څلور صفتونه الله ته ډېر ناشنا خیرونه ورکړل. که ده ته الله نور نعمتونه نه یې ورکړي دا سړی دې په هغې باندې خفګانونه نه کوي. نو دوه خبرې موږ د هغې نه بیانې کړې. یو په هغې کې حفظ امانه، د امانت حفاظت کول، او دیم په هغې کې وصدق حدیث، رښتینې ویناګانې کول، رښتینې خبرې کول په هر ځای کې د هر چا سره. که دا سړی کافر دی که دا مسلمان دی، که دا ستا ملګری دی که دا ملګری دی نه دی، که دا د کور نه بهر دی او که دا دننه دی، د هر چا سره رښتینې وینا وکړه، رښتینولي په ځان کې راوله چې دا ډېر د کمال صفت دی. انسان چې دا صفت تا ته درکړی شي او نور نعمتونه تا ته نه دي درکړی شوي نو په دغې نورو نعمتونو باندې خفه کېږه. الله سبحانه وتعالی دا قیمتي نعمتونه تا ته درکړي. راتلونکي جمعه کې دریم یو ناشنا صفت چې هغه حدیث کې راځي وحسن خلیقه، ځان کې ښه اخلاق پیدا کول، چې دا ډېر ناشنا عمل دی. الله ډېر لږو انسانانو ته ورکړی، په ډېرو انسانانو کې بد اخلاقۍ موجودې دي. هغه به راتلونکي جمعه کې انشاءالله بیان کړو
چې کوشش دا وکړئ ځان کې ښایسته اخلاق پیدا کړئ، ځان کې نرمه لهجه ځان له پیدا کړئ، نرمه د الله نه وغواړئ، د رب نه دعا د دې دپاره وغواړئ چې الله ما له ښایسته اخلاق راکړئ، الله د بد اخلاقۍ نه مې وساته. د هغې په باره کې به راتلونکې جمعه کې انشاءالله خبره وکړو. په دې حدیث کې دا څلور خبرې راځي. کوشش موږ تاسو له دا پکار دی چې دا خبرې ځان کې پیدا کړو، د امانت حفاظت کول، رښتینې خبرې کول، ځان کې ښایسته اخلاق پیدا کول، او د دې سره سره په دې خپلو خوراکونو کې پاک دامني، ځان د حرامو نه ساتل چې هغه به راتلونکو جمعو کې انشاءالله بیان کړو د الله په فضل باندې. دا د کمال صفتونه دي، الله سبحانه وتعالی به موږ تاسو کې پیدا کړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.